مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي. په وروستیو شیبو کې سناتور صاحب محمد حنیف حنفي د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس او په جرګه کې د ارزګان د خلکو استازی راسره میلمه دی. غواړم د دوی سره پر تېره ورځې په مشرانو جرګه کې البته پر همدې موضوع باندې خبرې هم وکړلې او د مشرانو جرګې دریځ هم همدا و چې زیاتره کسان په همدې فکر باندې دي چې هغه نه یوازې په غزني کې، نه یوازې په جاغوري کې، نه یوازې په مالستان کې، البته د افغانستان په ټولو منطقو کې جنګ دی او ټولې منطقې مو ناامنه دي. یو ولایت مو هم داسې نه دی چې یوه برخه دې ناامنه نه واوسېږي. نو که دا داسې واوسېږي چې د ټولو منطقو د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو کسان راجګ شي او دلته په کابل کې غږ پورته کړي، لارې وتړي او همداراز ووایي چې زموږ ولسوالۍ د راولایت چې نو دا به ډېره مشکله واوسېږي. په دې موضوع باندې له سناتور صاحب سره غږېږو چې د مشرانو جرګې دریځ په دې اړه باندې څه و او د دې نه وروسته بیا دغه موضوع پراخه شوله. په کابل پوهنتون کې هم د ځینې محصلینو ترمنځ جنګ جګړې رامنځته شولې چې قومي او ژبنیو برخو ته یې لمن وهله. غواړو پر دې موضوع باندې له سناتور صاحب سره وغږېږو. سناتور صاحب ستړي مه سئ او سهار مو په خیر. تشکر. ستاسو هم سهار په خیر. د ټولو نه مخکې مشرانو جرګې د تلویزیون کارکوونکو اورېدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. سناتور صاحب د مالستان او جاغوري د پیښو په اړه باندې د مشرانو جرګې دریځ څه و او دلته هم تقریبا یو ورځ یا یوه نیمه ورځ لاره هم خلکو بندې کړې وې، خلک د ستونزو سره هم مخ وله. د دغو غوښتنې څومره برحقه دي، څومره هغه غوښتنې دي چې واقعا د منلو دي باید ومنل شي او باید لبیک ورته وویل شي؟ تشکر، مننه. ستا د سوال در مخ زه به څه وضاحت ورکړم. بدبختانه چې په ټول افغانستان کې جنګ دی. د افغانستان بعضې ولایتونه لکه فراه، کندوز، غزنی د سقوط سره مخامخ شولو. دوه ولایتونه سقوط شو، خو فراه هم د سقوط په حال کې و. همدا رقم روزګان ولایت، هلمند ولایت په دغه حالت کې دی چې تقریبا د 10-12 کاله کېږي د هلمند ولایت اکثره ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دي. د روزګان د ولایت ټولې ولسوالۍ فقط د یو پوستې په شکل باندې دي، هلته لارې پر بندې دي. تقریبا د 10 میاشتې کېږي د روزګان مرکز او کندهار تر مابین دا لویه لار بنده ده. ولایت محاصره دی. فاریاب کې بدبختي، سرپل کې، بدخشان کې، جلال آباد او کونړ کې دا حالات که موږ دغه کړو نو ټول افغانستان کې دا مسایل شته. بدبختانه چې د مالستان او د جاغوري موضوع هم در دې دغه نه ده، مهمه نه ده، در دې مهمه نه ده چې یو ولایت سقوط کوي دلته څوک تظاهرات نه کوي. زموږ پر حریم باندې د پاکستان د خوا غونډۍ را وغورځي. دغه ورونه چې پرون دې تظاهرات وکړو، دې تظاهرات ونه کړل چې دا ازغن تار چې تېرېږي دا خلکو دا کار ونه کوي. په شینوارو کې پر بمونو باندې کېنول سول، سپین ږیري پر بمونو باندې سپین ږیري کېنول سول. دلته چا تظاهرات نه وکړو. په سوونو په زرونو خلک دلته په شهادت ورسېدل، هم ملکي وګړي، هم د مالي پلوس و ملي پلوس و ملي اردو کسان په شهادت ورسېدلو. زموږ بسته منطقې تورې سولې. بدبختانه که ووایو د مالستان کومه موضوع چې وله چې 350-400 کورنۍ د پښتنو د خاص ارزګان د ولسوالۍ خواته مهاجرې شوې، 200-300 کورنۍ د مالستان خواته مهاجرې شوې. بیا دلته توپیري تبعیض کېږي. د مالستان خلکو ته بیا په میلیونونه افغانۍ ورکول کېږي، کومکونه هلته اجل رسېږي. اما هغه بدبخته پښتانه په روزګان کې چې بې کوره سول، مهاجر سول، د هغو دپاره بیا هېڅ شی نشته. زه دا په دې دغه په دې فکر کې یم چې که دغسې د ګونې تبعیض دلته دغسې د افغانستان ټول خلک په دې کې مایوسه کېږي. که چېرته پیسې داسې په اسانه باندې ورکول کېږي یا همداسې هلچا خبره امکانات ورته ورکول کېږي، نو بیا دې باید د شینوارو کسان هم راجګ شي، د فراه کسان هم راشي. یو ورځ دغه ورځ دې تقسیم کړي، هفتې کې دې تقسیم کړي، هره ورځ دې یو نفر مظاهرې کړي تر څو دا پیسې ورکول کېږي ورته. زه په ډېر تعصب سره وایم چې زما رئیس جمهور او رئیس اجرایه باندې دا غږ دی. دلته افغانستان ټول اتباع یو رقم اتباع دي. رئیس جمهور شعار هم دا و چې
په افغانستان کې کمتر او بدتر نشته او نن یې موږ وینو کمتر هم وینو بدتر هم وینو په زرونو په لکونو کډې په پښتو نشینه تاجک نشینه په ازبک نشینه منطقو کې فرار سولې متاسفانه چا ورسره د یو ټن غنمو کومک ونه کوي او دلته بیا یو دوه کلي مهاجر کېږي بیا په میلیونونو افغانۍ د هغو دپاره عجلا لېږل کېږي چې موږ موټران تاسې به هم لیدلي موږ هم ولیدلو دا ښه دی د دې خلکو سره کومک وشي مګر باید د ټولو افغانستان د ملت سره کومک د غزني سره څومره کومک وشو د غزني کې چې سقوط شو غزني اور واخیستی د غزني ډېری ښار یې اور واخیستی ډېری مالي او ځاني زیانونه ورسېدله څومره زیان ورسېدی چې البته هغوی سره څومره مرسته وشوله چې اوس د غزني د یو کلي سره داسې مرسته د غزني د بازار چې اور واخیستی دوکاندارونو تجارتي مالونه چې وسوځل د غزني دوکاندارانو سره چې دوی واده او تعهد کړی و واده چې ملي حکومت یې څه نه ورسره کړي متاسفانه چې هغه خلک رالو کمیسیون د شکایت مشران جرګې تحریض شو موږ دغه مسؤلین راوغوښتلو د هېڅ جواب په دې ارتباط نه درلودی دغه خلکو سره چې میلیونونه افغانۍ میلیونونه ډالر یې تباه شول دغه خلکو سره هېڅ کومک ونه شو بله ورځ په غزني کې څو پوستې سقوط شوې چې په هغه کې زما خپل یو وراره د احمدشاه په نامه باندې شهید شو او هم دارنګه د مالستان په ولسوالۍ کې د خاص د ولایت روزګان رئیس د امنیت په هغه کې زموږ قریبان سته زما دوه ورورونه پکښې دي هلته مقاومت کوي د طالبان سره مګر دلته داسې یو تبعیض کېږي د مالستان قومنداني او پولیس ټوله تښتېږي منطقه مخالفینو ته په لاس کوي زه وایم د دې عامل چې دی اول څوک چې ډاکټر ته ورځي تداوی نه کوي اول وار معاینات کېږي د دې عوامل سنجول کېږي چې دا مرض څنګه تداوي کېږي زما د واده ملي پر حکومت دا غږ دی که دوی غواړي دا اور مړ شي هغه خلک چې د ایران په واسطه باندې دلته تبعیض ته لمن وي دلته قومي شخړو ته مذهبي شخړو ته لمن وي هغه دې ګرفتاره شي چې هغه نفر د علیپور په نامه چې د فاتحینو په نامه دوی دلته اوس تحرک شروع کړی دی په دا دریو څلورو ولایتو کې چې هم په میدان وردګو کې هم په غزني کې هم په روزګان کې او هم په فراه او هرات کې تاسې ولیدل سلما د بند په ارتباط باندې دوی حمله وکړه په نیمروز کې هغه خلکو چې حمله وکړه بېرته وتښتېدله دغه ته ولاړله ایران ته وتښتېدله زه وایم که دغه د فاطمینو کوم ګروپ چې دی دا باید چې حکومت ژر تر ژره د دې معلومات وکړي دا ګرفتاره کړي او د قانون منګولو ته وسپاري چې دا د شیعه او سني در مابین تبعیض مابین ته راوړي زما خواهش د وحدت ملي حکومت څخه دا دی چې هغه خلک چې جنایت یې کړی دي ولې د روزګان او د مالستان په مابین کې جګړه پیښه سوله علت یې څه شو عوامل یې څه شو دغه د شجاعي په نامه دغه سړی چې 3 کاله مخکې 132 روزګانیان په شهادت ورسول په کورو کې په کښتو کې په مځکو کې په پټیو کې خلک په ساحانو کې واچول دغه سړی ولې نه ګرفتاره کېږي دا مالي پلوس دی دا ملي پلوس دی دا اردو دی دا څه کاره دی چې دی ځي په روزګان کې د هزارو پښتانه نه باج غواړي موږ د خاص روزګان د ولسوالۍ هزارو پښتانه اتحاد لرو اتفاق لرو بدبختانه چې دغه د ایران جاسوسان هلته حملې کوي هم یې پر پښتنو کوي هم یې په هزارو کوي نن یې نتیجه دغه شی شو چې د کابل پوهنتون ته دغه راورسېدی زوره ورسېدی چې دلته څه حالات دي دلته د خلکو د خوا څخه دوی ته تحریک ورکول کېږي دا خلک تحریک شول دلته بدبختي په مابین راغلې خلک وایي چې د ډوډۍ پر سر باندې مسله ولانجوله د کابل پوهنتون چې هغه یو اکاډمیک ځای دی دلته د وسلو نه ایستل او هلته بیا د ډزو کول او همدارنګه مشکلات جوړول دا داسې عادي خبره ښکارېته وایي چې دا د ډوډۍ مسله به وي که نه دا مخکې د مخکې پلان ګزارې شوی دی چې باید داسې یو کار وشي په کابل پوهنتون کې دا خبره چې دا د ډېره وخت څخه دغه لري یوه میاشت مخکې 50 نفره هلته چې یو ورونه راولاړېږي محصلین یو تاجک ورور چې سني دی دا په 500 نفرو باندې وي د بل وار دپاره راځي دا مسجد کې پر 11 بجې اذان کوي پر 11 بجې په هېڅ دین کې اذان نشته پر 11 بجې باندې د سنیانو په مسجد کې اذان کوي د بل وار دپاره په توامخانه کې د مؤذن او د دې مسجد ملا وایي په بل وار کې بیا راولاړېږي یو پښتون په 500 نفرو باندې په توامخانه کې وي د آخري جنګ چې پېښ شوی دی په دغه شپه باندې چې څو کسه محصلین پښتانه یې وهلي دي سهار
توامخانې چې د پښتانه ورغلي دي دوی وخته بیا آمادګي ورته نیولې ده چې ما چې توامخانې ته ورغلي دوی جنګ شروع کړی دی په دغه وخت کې 100 نفره پښتانه دي او 800 نفر هلته شوي ورونه دي چې دا پر دې پښتنو پر تاجکو پر ازبکو باندې حمله کوي دلته بدبختانه چې ووایو د وحدت ملي په حکومت کې هم داسې دغه نسته پولیس راولاړېږي د رحمان بابا شاګردان ولي په ډزو باندې یو موټرسایکل سوار پر موټرسایکل سپور 2 نفره راځي د رحمان بابا په دروازه کې د رحمان بابا یو شاګرد ولي هغه تښتېږي په خپله لار هغه د هلته شوي ورونه دلته د رحمان بابا شاګردان راولاړېږي د پولیسو سره دغه کوي چې دا زموږ نفر چې وویشتي دا سړی ونیسئ پولیس راولاړېږي پر دغه باندې ډزې کوي پر متعلمینو باندې د خوشحال خان بابا او د رحمان بابا 2 دانې شاګردان په شهادت رسېږي او 2 نفره په دغه مازدیګر کې د وردګ نور خلک چې دي د پله سره د کورسنګي د پله سره ماښام د لمانځه نه وروسته د هزارو ورونو د خواست ویشتل کېږي په شهادت رسېږي زه هم دا که تعرق نه و ولې وزیر د تحصیلات عالي د دې مخه ونه نیوله اوس پوښتنه دلته را پیدا کېږي چې پولیس ولې داسې برخورد کوي د دوی سره حتی اوس داسې هم خبره په سوشل میډیا کې دغه شوي دي ځوانانو همدغه محصلینو غوښتنه کړې وه چې امتحانونه رانږدې دي خو په لسګونو پښتانه ځوانان همداسې تاجک ځوانان بندیان دي هغه کسان چې دلته یې شور جوړ کړی دغسې ستونزې جوړ کړلې هغه ګرځي همداسې خو هغه کسان چې د متعلمین دي د رحمان بابا او دغسې نور هغوی اوس هم بندیان دي تر اوسه پورې چا خبره چا یې غم هم نه ده خوړلی دغسې حالات تاسو څنګه ارزوئ سناتور صاحب چې هم جرم بل څوک کوي هم هغه کس چې مجرم نه دی هغه بندي کېږي او اوس لا هم بندي زه په ډېر تعصب سره وایم چې هزاره هم زموږ ورونه دي تاجک هم زموږ ورونه دي ازبک هم زموږ ورونه دي په افغانستان په قلمرو کې چې څوک اوسېږي هغه ټول افغانان دي او زموږ ورونه دي هغه څوک چې د ایران جاسوسان دي په دې ملک کې دا باید چې ښکاره شي ګرفتاره شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي موږ د هزاره سره هېڅ نه ورته موږ بې هزاره هېڅ چاره نه لرو موږ دلته بې هزاره ژوند کولی نه شو هزاره بې ما ژوند کولی نه شو هغه هزاره ته چې تاروک ورکول کېږي هغه خلک باید ګرفتاره شي هغه خلک چې پرون یا بله ورځ پوهنتون ته د وزارت تحصیلات عالي د وزیر د ویان په نامه باندې ځي هلته سلاوي توضیح کوي هغه باید چې ګرفتاره شي دا څوک ولو چې هغه د وزیر سخنګوی نه دی او دی ځي په دغه نامه باندې یو هزاره ورور هلته سلاوي توضیح کوي د چا دپاره دا د وزارت کمزوري نه ګڼئ چې په داسې اکاډمیک ځای کې دغسې کارونه کېږي او وزیر خبر کوي یا نه یا داسې پر مخ باندې پر وړاندې دغه نه کوي جدي اقدام نه کوي وزیر خبر نه دی دا بله ګناه ده که وزیر خبر دی وزیر ملامت دی وزیر باید څارنوالۍ ته معرفي شي ولې د په دغه وخت کې په یوه میاشت کې په دې باندې کار ونه کوي د دې خلکو د مابین دا مشکل څوک پېښوي ولې پېښېږي ولې دغه حالت ته پوهنتون راورسېدی د دې دپاره زما خواهش د مشرانو جرګې نه دا دی چې دغه وزیر راوغواړي د استجواب دپاره او وغوښتل سي او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سي چې ولې په دغه نه یوه میاشت کې ته د دغه وزارت وزیر تا څه کاروبار دې کوي ته ولې د دې معلومات تا نه درلودی چې دلته دغه تشنج مابینځ کېږي د دې مخه باید پیش تر پیشه نیول سوی وای زما اوس هم خواهش دا دی چې هزاره هم زموږ ورونه دي پښتانه او تاجک هم زموږ ورونه دلته باید چې د شیعه او د سني در مابین لکه په سوریه کې چې پېښ شو دا دې ته لمن ونیول شي که چېرې دغسې نادیده ونیول شي نو دا معلومداره خبره ده چې ژبنیو مذهبیو قومي برخو ته لمن وهل کېږي که چېرته پوښتنه ونشي د دې موضوع زه دا وایم که چېرې د دې موضوع دقیق او ژوره پوښتنه ونشي او حق په عقده ونه رسېږي زه فکر کوم چې دا معنا لري چې زموږ دغه بعضې ورونه چې د ایران مزدوران دي د دې لپاره لمنه واروي د دې لپاره کومک کوي چې دلته جنگ د سني او د شیعه شروع شي دوی ته لا نور هم فرصتونه برابرېږي چې باید خپل نور فرصتونه برابرېږي او بل اوس دغه یو خبره چې ستا د سوال په جواب کې زه چې در ماښام خبر یم چې 38 نفره د رحمان بابا او د خوشحال خان ارکوان بندیان دي وژل سوي هم هغه دي وژل سوي 2 نفر هم د خوشحال خان او د رحمان بابا دي بندیان هم او په دې کې 8 نفره هزارګان بندیان خو هغه خلک دي بندیان چې دغه
مشکل یې جوړ کړی دی. دې مشکل ته دغه زمینه برابره کړې ده چې نن زموږ ځوانان د پوهنتونو څخه وایستل سو او د پوهنتون دروازه بنده سوله، باید چې هغه خلک په دې کې ګرفتار شي. دا که وزیر په دې کې لاس لري، دا که بل مشر په دې کې لاس لري، که دوه معاون په دې کې لاس لري، دا دې ګرفتار شي. دا د افغانستان خلکو ته دا ښکاره شي او معلومداره شي چې دا هغه خلک دي چې دلته قومي، ژبني، سمتي او مذهبي شخړو ته لمن وي. واقعا دا امتحانونه هم رانږدې دي او دوی خلک تشویش لري چې که دا چېرته همداسې بندیان واوسي که غم یې ونه خوړل شي، شاید چې نورې ستونزې هم پیدا شي. د مشرانو جرګې دریځ په دې اړه باندې څه دی؟ څه به کوي او څه به غواړي په دې اړه باندې؟ د مشرانو جرګې پر دریځ زه بحث نه کوم چې زه د مشرانو د جرګې یو غړی یم. تاسې یو غړی یاستئ، د غړي په صفت زما خپله زه د خپل ځان په وکالت دا خبره کوم چې زه به مشرانو جرګې ته هم دا پیشنهاد وکړم چې ژر تر ژره په دې کې مشرانو جرګه دخیله شي او هیات تعیین کړي، د دې شخړې د هوارولو دپاره کوشش لیدلې اوس هم د التشیع ورونو سره هم د التسنون ورونو سره خبرې وشي او دا موضوع ته د حل لاره پیدا شي، تر څو دغه ژبني او دغه مذهبي او دغه قومي دغه نور هم پراخه نه شي. یعنې دغه قومي او ژبني خوند خو موږ یوه پلا ولیدی د مجاهدینو په وخت واقعا دلته د قومندانانو په وخت کې موږ ولیدی چې د پښتنو په سرو کې میخونه وټاکول سول، هزاره ورونه هم تر خاورو لاندې سول، تکه تکه سول. زه نه غواړم چې زموږ هزاره او پښتانه ورونه بیا په دغسې بدبختي کې د ایران د ګټو دپاره قرباني شي. دلته د ایران ګټې دي، دلته نه د هزاره ګټه په دې کې شته نه د پښتانه ګټه شته. موږ نه غواړو چې زموږ د افغانستان بچیان د ایران د ګټو دپاره چې د هغو ګټې دا دي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې بندونه مهار شي، چې خپله هغه خوند مشر اخوند د ایران وویل چې زه په افغانستان کې د بخش آبادو، د سلماو او د بند کمال خان نسم زغملی چې جوړ شي. دا د هغه ګټو دپاره نن دلته دا شخړې رامنځته کېږي. دا نه د هزاره په ګټه ده، نه د پښتانه په ګټه ده، نه د تاجکو د ازبک په ګټه ده، دا فقط د ایران په ګټه. ډېره زیاته مننه په همدې هیله چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا شي او همداراز نور نو ځوانان هم په دې باندې پوه شي او مشران هم په دې باندې پوه شي چې نور نه باید د خلکو له ګټې لپاره، د ایران له ګټې لپاره، د پاکستان د ګټې لپاره موږ دلته کار وکړو او یو بل سره ووهو، یو بل سره ووژنو. مننه سناتور صاحب چې راغلی زموږ بلنه. تشکر. زه دا یوه خبره ستاسې د تلویزیون د لارې، د دې توربین د لارې ټولو افغانانو ته کوم چې زما ټولو افغانانو ته په مجموع کې التشیع او التسنون ورونو ته دا پیشنهاد دی چې دا شخړې زموږ په ګټه نه دي، دا زموږ د تباهي باعث کېږي، دا زموږ د خرابۍ باعث کېږي. په دې ارتباط باید چې د هغه ځوانان چې تعلیم یافته دي، هغه ځوانان چې په التشیع ورونو کې فکر لري، هغه ځوانان چې په التسنون ورونو کې فکر لري، د اتحاد د اتفاق لپاره کار وکړي، نه د بدبختي او د بې اتفاقۍ لپاره. واقعا په همدې هیله باندې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شکر. له تاسو هم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې ټول په همدې فکر باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو یووالی رامنځته کړو د مشرانو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ او د دې هیواد لپاره په څه ډول سره کار کولی شو، څه ډول کولی شو چې د ایران او همداراز د پاکستان هغه کسان، هغه جاسوسان چې دلته زموږ ترمنځ اتفاق نه غواړي، زموږ ترمنځ درز رامنځته کوي او موږ ته مشکلات جوړوي، د دوی پر وړاندې په ګډه سره مبارزه وکړو، هېڅکله یې پر خبره باندې یعنې پر هغه تګلاره باندې عمل ونه کړو او خپل د هیواد لپاره، خپل د خلکو لپاره کار وکړو. تر سبا چې ستاسو حضور ته حاضرېږو، تاسو پاک الله سپارو. ښه وختونه. الله مو